إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت بیانېدو د پنځم کال حادثې بیانېدې. یو لوی حادثه چې هغه د مریسې په غزا کې راپېښه شوې وه، هغه د بهتان او د افک هغه واقعه په کومه کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي او زمونږ په مور عایشه رضی الله عنها باندې بهتان لګېدلی و. ډېره دردونکې واقعه. او اوس هم چې یو امتی د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا واقعه اوري نو زړه ته تکلیف رسي چې ولې دې منافقانو ظالمانو زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکو، داغه بیبي ته تکلیف ورکو، بلکې ټول امت ته مؤمنانو ته تکلیف ورکو. او باید د ډېر غټ تکلیف ورکولی چې یو سړی راولګي بل سړی تنګوي د هغه د کور په باره کې، دا ډېر غټ تکلیف دی او دا د منافقانو غټ صفت دی. دا خبره ته ذکر کما اگر که زما خو نن درس عنوان دا د فایدې د دې واقعې نه، خو دا یو مخې ته اوله نه راله چې د چا په کورونو کې ګوتې وهل او د پلاني دا ښځه ماته ښه ښکاري او د پلاني دا خراب ښکاري او د پلاني خور دیسي او د پلاني مور دیسي او د پلاني لور دیسي، دا د منافقانو کار دی. مؤمن رښتینی مؤمن هغه په دې قسمه خبرو کې ګوتې نه وهي او نه هغه د چا په زنانه باندې بهتان لګوي. او که چېرته یو زنانه کې دې څه عیب ولیدو نو بیا د مؤمن شان دا دی چې دغه زنانه سرپرسته د خیرخواهۍ په طریقه باندې هغه خبره رسوي او نور ته څوک نه خبروي. دا بیا د مؤمن شان دی. که اوس یو سړی چې ما لیدلي نو چې دې لیدلي دي نو بیا بیانې سره خلکو ته هغه سړی ولې ښه شرموي؟ بیا د هغې د حل طریقه دا ده چې ته د دې زنانه د سرپرست سره کښېنې او هغه ته د خیرخواهۍ په طور باندې دا خبره بیان کړي چې ما ته دا خبره داسې ښکاره شوې ده، ما لیدلې ده. دا پې دلایل دي. نو ته داسې کار وکړه چې د دې خپل کور حفاظت کوه. دا بیا د مؤمن شان دی. موږ دا نه وایو چې ته بلکل غلی کښېنه. دا بلکل غلی کښېناستم ګوره د خپل ورور سره خیانت دی. اوس ته خبرې د یو کور د حال نه چې دې کور کې یو زنانه ده، د هغې د واقعې نه ته علم الیقین سره خبرې، ګمانونه نه وایم، او بیا ته نه بیانې هغه کور والو ته د خیرخواهۍ په طور باندې، نو دا بیا ته یو قسمه خیانت کوې. او د هغې نه مخکې که دا قدم اوچت کړي دا خو ډېر ښه دی. که دې زنانه ته په څه طریقه باندې نصیحت کولی شي چې خپله زنانه په هغې پسې ولېږي، یا خور یا لور یا مور، او دغه کور ته څوک خبر نه شي او دا ورته ووایي چې موږ به چاته څه نه وایو، خو که ته د دې ګناه نه ځان نور قلاره کړي او نور دا ګناه نه کړي، دا خو بیا ډېره ښه طریقه ده. خو که داسې نه کېږي نو بیا ته د یو کور یو فرد ته هم هغه ټول کور به نه خبروي چې خبره بیا ډنډوره کړي. دا د مسلمان طریقه ده. او دا د منافقانو هغه طریقه تاسو ولیده په دغه واقعه کې چې د هغوی دغه کار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي باندې بهتان ولګو. او په دې به خفه کېږئ نه، دا د پښتنو هم یو بیماري ده چې دوی په مجلسونو کې دا باز کینی باز، او دا هم هغه خلک دي چې د اسلام نه لرې دي، او دویم چې د خپلې مور خور لور غم ورسره نه وي، نو د هغه انسان طریقه دغه به لګي په دې بیټکونو کې مجلسونو کې د خلکو د عزتونه بات کی ټول.
الله دې مونږ د داسې حالاتو نه او د داسې منافقت نه دې الله مونږ لرې ساتي. ما ته اوس تېر شوي درس کې دا ویلو چې پر روان درس کې به بیا هغه فواید بیانوو او هغه درسونه او عبرتونه به بیانوو کوم چې په دې واقعه کې دي. دا نه چې موږ په دې واقعه باندې تیر شو خبره ختمه شو. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار لأولی الالباب، د عقل د خاوندانو دپاره په دې واقعه کې ناشنا فایدې پرتې دي. علماو په کتابونو کې په سوونو فایدې د دې واقعې نه راویستې دي او بیان کړي دي. بعض به انشاءالله نن په دې درس کې بیانو بتوفیق الله سبحانه وتعالی. اولنی فایده د دې واقعې نه دا راووته چې د زنانو په منځ کې قرآندازي کول دا یو مشروع کار دی او جایز دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی. اوس یو خبره کې ته په اشکال کې پرېوتې چې څه وکړم او بله لارې نه وي، نو بیا ښکلې د عدل او د انصاف لاره دا ده چې ته څه وکړې، بیا قرآندازي وکړې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. سفر له چې به کله تو نو قرآندازي به وکړه، کمې زنانه نوم راووت و بس هغه به تله. د دې واقعې نه یو فایده ده یاده کوي د زنانو په منځ کې عدل او انصاف کول. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عدل دی. منګه اکثر په دې درسونو کې ترغیب ورکو د دویم دریم څلورم واده، او په دې باندې خو زه له منډه د خلکو مشهور کړی یم چې لکه داسې ښکاري لکه دا مسله چې ما راویستي د ځان نه. نو بیا ورسره یره مې په زړه کې دی چې زموږ دا پښتانه اول خو دویم دریم څلورم واده دوی ته یو جرم ښکاري، خو بیا بل مشکل دا دی چې ویې کړي نو بیا عدل او انصاف نشي کولی. نو ته به په یره کې چې داسې نه زما په دې خبره څوک عمل وکړي او چې تورسرې سره ظلم شروع شي، بیا به په یره کې شي. اوس د عرب دي دویم دریم څلور ودونه اکثرو دوی کړي، خو بیا په دې هم پوهېږي چې د دې زنانه څه حق دی. زمونږ هغه به یا مشره پالتو کوي او یا به کشره پالتو کوي. که به کشره زوروره راله او ښایسته راله او د ده نه یې زړه ویوړو جو مشره غریبه هغه لاړه د هغې ژوند ختم شو. او که کشره داسې په ده زوروره رانله او یا د ده ورسره زړه ونه لګېدو او مشره پې زوروره شو، بیا دغه کشرې ژوند تباه شو. دا ظلم او زیاتې دي. په سورة النساء کې الله چې د دې دویم دریم څلورم واده خبره کړې ده نو دا ورسره بیا قید لګولی دی. هوی که عدل نشي کولی نو بیا دا خبره پرېږدی الله وایي، او دا نه چې وردانګه و بس. ځکه ما بعضو ملګرو له دا مشوره ورکړې وه دویم دریم واده طرف ته سوچ کوو، نو ما به د په اوله کې دا ووایي وایي ته څه وایې؟ وایي زه خو دا وایم چې ګوره خبره صرف د دې نه ده چې ته به د هغې نه خپل حاجت پوره کوې او هغه به تا نه پوره کوي، دا نه ده. ګورئ دا ډېره غټه خبره ده. مال به نه بیا ډېر زیات لګي، غم خادیانې به دې ډېرې شي، خرچې به دې ډېرې شي، ډېرې غټې مسلې دي. که ته سره خیال چې بس جسماني طاقت خو زما شتي نه، یوازې دغه خبرې نه دي. خبره د عدل او د انصاف ده، که هغه مالي مسله ده، که هغه بدني مسله ده، که هغه بله ده. د دې واقعې نه دا فایده راووته. بله فایده د دې واقعې نه هغه ده چې زنانه دپاره جایز دي چې دا په اوښ باندې سورلي وکړي او په اوښ چې کومه کیجاوه یې ښودی کېږي، کوم پالنګي چې هغې ته په عربۍ کې هودج وایي، له پاسه به پرده پرته وي، نو په دې قسمه شي کې که دا زنانه کینی چې هغه په اوښ له پاسه وي، نو دا جایز دی. دلیل په دې واقعه کې دی. د دې واقعې نه دا فایده م راووته چې پردي سړي هم د یو زنانه خدمت کولی شي چې کله د پردې نه اخوی او یا تې فتنه نه جوړېږي. مثال داسې واله لکه اوس یو زنانه ده
په لاره روانه ده او ځان سره یې سامان راغستی دی وړی نه شي تا ولیده ته دا سامان د دې زنانه سره وړې دا مشروع طریقه ده خو په شرط د دې چې فتنه نه جوړي دا بګې شرط دی هم که ته دا یقین په ځان نه وینې نو بیا به د دې زنانه خواله نه ورځې په دې واقعې نه دا فایده م راووته چې زنانه د قضای حاجت دپاره که د کور نه وځي نو بغیر د خاوند د اجازت نه وتی شي یا تلی شي و دې کې عایشه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازت واغستو نه یې اغستی خو بس لاړه روانه شو نو یو سړی که دا ووایي چې دا خو ښځه چې چېرته ځي د خاوند نه به اجازت اخلي دلته ولې اجازت نشته جواب دا دی چې دا په عام اجازت کې دننه راغلی ده د خاوند د طرف نه عام اجازتونه مشتي یو عام اجازت دا دی چې زنانه د قضای حاجت دپاره تلی شي دا عام اجازت د خاوند نه د ښځې طرف ته نو بار بار تپوسونو ته ضرورت نشتی د دې نه دا فایده م راووته چې زنانه په سفر کې کالی استعمالولی شي څنګه عایشه رضی الله عنها نه امیل ورک شو د دې نه دا فایده م راووته بله چې د مال به حفاظت کې اگر که لږي ضایع کې به نه اوس د عایشه رضی الله عنها د امیل نه د سرو زرو نه د سپینو زرو نه داسې قیمتي و ما دا خبره تاسو ته د واقع په منځ کې ذکر کړی داسې قیمتي امیل نه و خو بیا پسې م هغه ګرځي دا دلیل دی په دې باندې چې مال به نه ضایع کوي او ځکه مشهور حدیث دی په صحیح بخاري کې شتي او په صحیح مسلم کې مشتي په هغه حدیث کې دا د مغیره بن شعبه رضی الله عنه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان الله کره لکم ثلاثا الله ستاسو دپاره درې خبرې نه خوښوي قیل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال دا قیل وقال دا الله نه دی خوښ تاویل ما ویلې د دې ځي خبره او د هغه ځي خبره دویم الله ستاسو دپاره د مال د ضایع کول نه خوښوي نو مال که لږ هم دی خو ضایع کوې به یې نه دا د الله د نعمتونو بیا بې قدري ده یو ناشنا فایده راته ذکر کوم ډېره ناشنا ګوره کله چې د مال او د دنیا ډېرې رس کوو که نه تاوان به ته میلاویږي د کوم ځای موږ دا فایده راواسته هغه په دې امیل پسې ډېره ګرځېده نو دا حادثه پکې را پېښه شوه دا دنیا پسې چې بلکل دا یو نیم سړی نوکاري ولګوي که نه نو دی به یې څه شي اخره کې تاوان اوچتوي دی او دنه پکې یو باریک فایده پرته ده بس علما بیانې کتابونو کې وګوره دا دنیا داسې شی دی چې کله دې د دې ډېرې رس کوو که نه نو تاوان به درته رسوي نو دا اوس د امیل د لاسه هغې باندې دا دومره غټه واقعه راغله او دومره غټه حادثه راغله د دې واقعې نه دا فایده راووته چې د لښکر روانول ودرول کوم ځای کې پړاو کې کوم ځای کې نه کې دا به د امیر په اجازت باندې کېږي او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کله په سفر باندې وځئ نو یو کس په ځان کې هغه امیر کوئ په امیر کې الله ډېر برکت او ډېر خیر اچولی وجه دا دی چې اختلاف به نه جوړېږي اوس 15 کسان دي شپږ دي یو یې مشر کو چې ته څه هغه به کوو او دا ګوره بیا کپ نه دی یو سړی امیر کول امیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چې د امیر ومنله زما یې ومنله او چا چې د امیر نه ومنلې نو زما یې نه ده منلې څه معمولي خبره خو نه زه پلانی امیر شو نه د امیر دې دپاره شو چې اختلافات ختم شي کوم ځای کې به پړاو واچو کوم ځای کې به ودرېږو کله به کوم ځای کې شپه کوو کوم ځای ته ځو هغې د یو کس یوه خبره نو اختلافات پکې نه وي د شریعت په هر کار کې برکت دی د دې نه یوه فایده دا هم راووته چې چېرته یو انسان په سفر باندې ځي او یا یو لښکر رواني نو چې داسې امانتګر سړی هغه دې د لښکر په اخرنۍ برخه کې ساتي که د چا نه څه پاتې شوي یا څوک پاتې شوی نو چې دی د ځان سره روان کړي
لکه څوک لکه صفوان رضی الله عنه. دې دغه په شان امانتګر به کوم ځای کې پیدا کړي، خو امانتګر راغو څوک څنګه اوچت انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لښکر په اخرنۍ حصه کې مقرر کړی و. حدیث نه او د دې واقعې نه غټه فایده دا راووته چې د زنانه مخ پټول د پردي انسان نه دا واجب دی. لکه عایشه رضی الله عنها څه وایي چې کله صفوان راغی نو ما په ځان باندې کپړه راواچوله، یو لوپټه او څادر مې په ځان باندې راواچو، مخ مې پټ کو. رد دی په هغو باندې چې کوم وایي نه بس خو چې دا والعیاذ بالله خو هغه بېدینه دي، وایي دا پرده د سره شتینه. او بعض مولیان هغه دي وایي دا مخ پټول غوره دي واجب نه دي، خو نه دې ځینې ښکاري چې دا مخ پټول څه دي واجب دي. زه د بعضو علماو ته ډېر حیران شم، وایي دا مخ پټول واجب نه دي او لاس او خپې پټول د زنانو لپاره څه دي واجب دي. نو تپوس دا دی چې دا فتنه د دې مخ نه ډېره جوړېږي او که نه د دې لاس او د خپې نه. مرکز چې د فتنې دی خو دا مخ دی، دا سترګې. لکه د یو نیم زنانه دا نقاب سړی ویني که نه دا خوله یې پټه کړي، دومره پوزه ښکاري، نینګي ښکاري، سترګې ښکاري، روزې ښکاري، او دیزې ته داسې یو کپړه ور اچولې ده او بس کور والی هم خوشحاله دي، زموږ دا زنانه ښه دي دوی پردې کوي. او دا څه شي پرده د دې شونډو نه سره دومره غټه فتنه خو نه جوړېږي څومره چې د دې سترګو نه د دې باقي مخ نه جوړېږي. نو زنانه دپاره مخ پټول داسې دي دا واجب دي. په دې کې دا فایده راووته چې د مؤمن شان دا دی چې دی به د هر کمزوري او حاجتمن انسان سره منډه وهي. دا نن سبا د دنیا موږ د یو بل نه دومره لرې کړي او زموږ د زړونه یې سخت کړي. په لاره به یو کس ولاړي، ټیر به غریب ته پنچر شوی یا به ډزېدلی، او به د لاسونه داسې وایي دا او په سوونو ګاډي روانې یو ورته نه ودرېږي. د څومره د یعنې د بې وفایي خبره ده چې موږ د خپل مسلمان ورور سره دا مرسته نشو کولی. او حدیث کې خو دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته په لاره څوک ویني او سامان نشي خېجولی سورلۍ ته یا کور ته یا بل ځای ته، نو دا سامان ورسره وخېجوه. او موږ به ښیي نو یو سړی یو بلې ګاډي له به دیکې ورکوي، یو به پکې ناست وي، په هغه به دا خولې راماتي. او موږ یې دغه شان په خوا باندې تېر شو او داسې نه کوو چې په دې ګاډي باندې لاس کېږدو او دیکه وله ورکړو. وجه دا چې زموږ د اکثرو رابطې نن سبا هغه معنوي یعنې پای کې څه نه څه غرض او مقصد شته. زه ګاډي له دیکه اله ورکومه وایي چې کله ما ته پته وي چې دا سړی سبا له ما سره په سجي کې ودرېږي، یا زمونږ انجینیر دی یا ټیکهدار دی یا کفیل دی یا پلانې دی او پلانې دی، بیا صحیح ده. خو که عام مسلمان دی کلمه د لا اله الا الله وایي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر مني، خو موږ ورسره مرسته نشو کولی. وجه دا دی چې زموږ پکې یو ظاهره فایده موږ ته نه ښکاري. څومره یعنې د نقصان صفت دی چې نن سبا زه دا نه یم چې په لږو خلکو کې دی، په ډېرو خلکو کې دی. خو ته پته ده چې دا پلانې چې په دې دیره کې ناست دی د ټیکټ د لاسه غریب پاتې دی، نور بیمار دی یا کور کې ضرورت دی خو ټیکټ د لاسه شاته پاتې شوی دی، یا بیمار دی اسپتال ته ځي خو د پیسو د لاسه غریب اسپتال ته نشي تللی. موږ پې ځان بلکل داسې ناګاره کړی لکه موږ چې سره څه نه خبر نه یو. صفوان رضی الله عنه چې کله ولیدی چې یو انسان پاتې شوی دی نو ورغی او دا هم المؤمنین دی، نو هغې په هغه اوښ باندې کېنول او په خپله څه روانو په خپله پیاده روانو. دا د مسلمان شان دی، دا د مسلمان زړه دی. الله یې دا صفت په موږ کې پیدا کړي. په دې کې دا فایده راووته چې د قدرمنو خلکو قدر به کې، د هغوی د کورنۍ به هم قدر کې، د هغوی د اولاد به هم قدر کې. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو ډېر ګران دی، نو بیا د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې هغه په صحابه کرامو او په دې امت هم ګرانې دي. لکه نن سبا چې ستا د یو دیندار انسان سره محبت دی او عالم سره، نو د هغه سره د محبت د لاسه بیا ستا د هغه دغه ماشومانانو سره محبت جدا، د هغه دغه کور والو هم بیا ته قدر او احترام کې، د هغه د مشرانو کشرانو به هم کې. دا فایده دین راووته، د دین دا فایده راووته
که چېرته پردۍ زنانه راته داسې میلاو شوه په لاره باندې او څه ضرورت یې او څه خدمت یې نو د ضرورت نه زیاتې خبرې به نه کوې. صفوان رضی الله عنه صرف څه ووې؟ انا لله و انا الیه راجعون. بس نور زیاتې خبرې ونه کړې. او ته یو زنانه سره مرسته کې او سلام علیکم او څنګه ښې او دلته د کوم وخت نه ولاړې او داسې چلوي شو دا ولې او د کومې علاقې یې تاسو څوک دې خپل او څوک نه، دا پالتو خبرې دي، اخرنی انجام فتنه راوځي. دلته یو بله فایده چې د زنانه نه مخکې تله چې کله پردی انساني نو په کار دا دی چې د زنانه نه مخکې رواني. ولې؟ چې فتنه نه جوړېږي. بله دا چې زنانه بیا آزاد سفر کوي. تاسو خیال کړی کله چې د زنانه ته پته چې څوک راته ګوري نو غریبه کله د برقې یو طرف راټینګي او کله بل طرف راټینګي، آزاد نشي تللی. خو چې کله د پته چې دا سړی زما نه مخکې دی او ما ته نه ګوري نو بیا د خپل سفر هغه آزاد کولی شي. او بل دا چې فتنه هم دې نارینه ته نه جوړېږي. بله فایده په دې کې دا راووته او د ټولو نه غټه فایده د خپلې کور والو سره ښایسته اخلاق ساتل او د هغوی سره په ښایسته طریقه باندې ژوند تېرول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د کور ته چې به راننوتو نو څه به یې کول؟ سلام به یې وچو بیا به څه وي؟ تپوس به یې وکړو اوس څنګه یې؟ د دې بعضو غریبانانې بیماري شي پرتې او په آخره کې واقع بیمارۍ کې مړې شي او دی ورته وایي دا په ټولو راځي. ته ستا اولنۍ ښځه چې په تا راغلې ده، زمونږ هغه پلاني ته وګوره. نه، که ته علاج نشي کولی دا جدا مسله ده، غریبي دا جدا مسله ده، خو ښکلي اخلاق ساتل دا جدا مسله ده. د غریبۍ خو دا مطلب نه دی چې ستا د اخلاق بدي. ته غریبي خو تپوس خو کوه که نه وخت په وخت د دې ښځې. او ځکه هغه 11 زنانې چې را جمع شوي وو د خپلو خاوندانو نه پکې بعضو سر ټکو نو هغه یوې پکې دا ویلي چې زما خاوند د سره د دې نه ځان نه خبروي چې په دې کور کې څه دي او څه کېږي او څه نه کېږي. بس وایي چې راشي پلیټ کې چې څه وي هغه ټوله یو نوڼۍ کړي او چې د اوبو ګیلاس ته یې ورکړو یو ساس کې د پکې نه پرېږدي او چې د شپې وده کېږي ټول کمبل د ځان نه تاو کړي. نو دا غم یې نشته چې وړو ډوډۍ خوړلې که نه، هغوی اوبس کړي که نه، د ښځې غریبې ډوډۍ خوړلې که نه، دا کمبل خو تا د ځان نه تاو کړو خو د ښځې ته به هم ضرورت وي، کېدای شي ماشومانو ته ضرورت وي. نو دا د هغه انسان کار دی چې هغه له په ښه طریقه ژوند تېرول نه ورځي د ښځې سره. او ځکه بار بار زه د ملګرو ته دا نصیحت کوم چې هم د خپلو ښځو سره روټیني ژوند مه تېروه، د مینې محبت ژوند تېروه. روټیني ژوند څه ته وایي؟ روټیني دې ته وایي چې دا یوه جنۍ ده، زما پلار او مور ماله غوښتلې ده، اوس به دا په دې کور کې کارونه کوي او زه به د دې سره صحبت کوم، د هغې نه به بچي پیدا کېږي. بس دې ته کوم ژوند وایي؟ روټیني ژوند دی. نور د دوی په منځ کې څه رشته نشته. خو دی وایي دا زما ښځه ده، هغه وایي دا زما خاوند دی. هغه غریبه دغه کور کې سحر شي ماښام شي خدمتونه کوي او دی هغې سره به دغه په کټ کې میلاو شي او خبره ختمه شوه. نو بیا دا سړی که د کور نه بهر یې ډېر جوړه ښځې بې پروا نه وي او که ښځه لرې یې جوړه ده بې پروا نه. د خپلو ښځو سره ژوند هغه د مینې محبت تېروي. داسې ژوند چې د یو بل نه معمولي جدا کېږي په یو بل پسې خفه کېږي او یو بل سره د زړه د کومې نه محبت کوي. الله دې زمونږ کورونه او زمونږ معاشره او زمونږ قوم او زمونږ ملک او زمونږ علاقې دې الله د مینې محبت نه ډکې کړي. د دې نه دا فایده م راووته چې کله تا ته پته ولګي چې دا پلانې بیمار دی نو بیا ورته هغه خبرې مه بیانوه چې د هغې د لاسه بیماري ډېرېږي. دا فایده د کوم ځای راووته؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشې ته سبحان الله هېڅ ونه وي، راته پته و چې دا څه ده؟ بیماره ده.
زمونږ خلک خو دا پرېږده چې بیمار له تسلي ورکړي او یا یو خبره پټه وساتي. نه نه، د دې بیمار د له بیخ بنیاد بلکل وباسي. دا تا له سجل شوی، ته خو تک زیړ شوی، ته خلک مري او بس د الله طرف ته خو زمونږ هغه ترم په دې بیمارۍ مړ او زمونږ هغه نیت دی الله وبخښي. اخر کې هغه هم دقه شان وه، کټ کې به یې پرته وه څنګه چې ته پروت یې. نو دا خو پرېږده چې بیمار ته یو حقیقي مصیبت مه بیانوه، دی ولله د ځان نه مصیبتونه جوړوي او ته بیانوي چې کله تا ته پته ولګېده چې دا پلانی بیمار دی او یو حادثه را پېښه شوه. مثال یو سړی ته ته پته بیمار دی او دکان دی، دکان نه چا غلا وکړه او دا خبره پټه ساته. چې کله د ده حالات برابر شو بیا به ته خبره بیان کړو، که ورسېدې به که نه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سیرت کې او د هغه په دې خوږو خوږو خبرو کې چې څومره فایدې دي که نه، انسان ورته حیران شي. خو مشکل دا دی نن سبا چې خلکو د دغه پیغمبر دا خبرې او د هغه د سیرت شاته غوزار کړی دی او روان شوي دي د یهودو نصاراو په طریقو باندې د هغوی په عاداتو پسې. دا ما تاسو ته اوس یو څو فایدې بیان کړې، نورې به تاسو واورئ. دا د دې یوې واقعې نه راووتې او څومره اوچتې فایدې دي او څومره اوچت تربیت الله زمونږ کړی دی د دې قرآن او د دې حدیث په واسطې سره. الله دې موږ له توفیق راکړي چې په دې خبرو باندې عمل وکړو. د دې نه دا فایده هم راووته چې د بیمار پرسي کول دا د دې بیمار حق دی په موږ باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زړه کې قسم دي خو تپوس یې کوو د عایشې رضی الله عنها ته اوس څنګه نو دغه شان به د بیمار تپوس کوې. دې واقعې نه دا فایده هم راووته چې کله یو زنانه د خپل حاجت دپاره وځي د کور نه، نو غوره دا ده چې د ځان سره داسې څوک ملګري کي چې د دې پې یقیني او یا د مطمئنه یې پې. کوم ځای دا فایده راووته؟ د مصطح مور هغه عایشه رضی الله عنها د ځان سره بوتله او د ځان سره روانه کړه. په دې کې دا فایده هم راووته چې بدر په غزا کې چې څوک شریک شوي دي د دوی ځان له فضیلت دی. کوم ځای دا فایده راووته؟ مصطح مور مصطح ته خیرې وکړې که نه، عایشې ورته څه وویل؟ خیرې مه کوه خو بدر په غزا کې شریک شوی دی. دې کې دا فایده هم راووته سبحان الله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره به دومره محبت کې چې دومره محبت به د خپلو بچو سره هم نه کې. ام مصطح مور د ګورې مور بچي ته په اعلی سنه خیرې نه کوي، مور ده خو د خپل بچي سره یې نه لګېده کله چې هغه داسې خبره وکړه چې هغې کې ګستاخي و د عایشه رضی الله عنها په شان کې. نو د هغې محبت د عایشې سره ډېر و که د زوی سره ډېر و؟ د عایشه رضی الله عنها سره ډېر و. دغه شان به موږ هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره او د هغه د کور والو سره د خپل اهل او عیال نه زیات محبت کوو. په دې کې دا فایده هم راووته چې کله ته داسې خبره واورې چې هغه تا ته دروغ ښکاري، په هغه ټیم کې سبحان الله ویل دا ثابت دي. لکه کله چې ام مصطح عایشې ته ووی رضی الله عنها وی تا پسې داسې خبرې کېږي نو هغې څه ووی؟ سبحان الله. تعجب دی سبحان الله. بله فایده دی واقعې نه غټه دا راووته چې زنانه د کور نه د خاوند د اجازت نه بغیر نشي وتی اگر که د مور پلار کور ته ځي. او دا په دې دلیل شو چې کله یو زنانه واده شي نو بیا په هغې باندې د دې خاوند دومره حق دی چې دومره حق په د مور پلار هم نه دی. که دا خاوند دې ښځې ته ووایي چې ته به د مور پلار کره نه ځي، هغه ته یې زه ځمه لاړه به شم، نن به لاړه شم، سبا به راشي، او ته یې نه به ځي، او دا لاړه دا ښځه ګناهګاره ده. صحیح ده چې د مور پلار ډېر حق ده، خو د خاوند حق د مور پلار د حق نه په ښځه باندې هغه بیا ډېر دی. عایشه رضی الله عنها چې کله وته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله که ستاسو اجازت چې زه لاړه شم مور پلار کره، دا د مؤمنې ښځې کار دی. او یو هغه دی چې مور پلار کور خو پرېږده، دا بازارونه او دا ټول علاقه دی به بل طرف راړي او د خاوند نه تپوس نه کوي.
او خصوصا زه هغه زنانو ته دا وایم د کومو زنانو چې خاوندان یا پلاران یا رونه هغه په مسافرو کې دوی مطلب دا دی چې موږ ته څوک نه ګوري نو الله ورته ګوري او د دې هرې خبرې به ورسره الله حساب کوي چېرته هم دا زنانه وځي د خاوند نه به اجازت اخلي چې خاوند اجازت ورکوي بیا دې ځي د دې نه یو دا فایده راووته چې یو انسان له پکار ده چې کله پې مصیبت راشي نو د هغه خلکو سره د مشوره وکړي کوم چې په ده باندې ډېر میني او د ده خیرخواهي د هر چا سره د مشوره نه کوي کوم ځای دا مسله راووته عایشه رضی الله عنها لاړه مشورې دپاره چا سره خپل مور پلار سره مشوره وکړه ځکه چې دا مور پلار په انسان ډېر میني او بیا چې داسې هوښیار مور پلار یې لکه څنګه چې د هغې وو مشوره د هر چا سره مه کوه چې څو پورې ستا دا یقین نه چې یو خو دا سړی د مشورې لایق دی اوس ته د قمقل سره مشورې کوې نوی دکان کولاوې تجارت ته دې زړه دی د هغه سړي سره مشوره کوي چې هغه د 20 کالو نه په تجارت کې په تاوان کې روان دی او ته د هغه سره مشوره کوي چې جی دا زه څه طریقه وکړم نو هغه به تا ته څه طریقه په خپل هم نه پوهېږي د یو اهل انسان سره د یو مشر انسان سره او چې په تا میني د هغه سره به مشوره کوي د دې واقعې نه دا فایده م راووته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپل ځان په حق کې د هغه وخته پورې فیصله نه کوله چې څو پورې به وحي نه راغلی وګوره یو میاشت وحي نه ده راغلی نو هغه څه فیصله هم نه ده کړې خو د دې واقعې نه دا فایده م راووته چې الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره په محبت کې تعصب کول دا سړی انسان نشي ملامته کولی کوم ځای دا فایده راووت نه هغه واقع بله وځوانه هغه واقع جدا واقع موږ واقعة الافک بیانو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره یو سړی جذبه شي علي رضی الله چا ووی علي رضی الله علي بن ابي طالب رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مشوره واخیسته هغوی یا رسول الله ښځې ډېرې زیاتې دي وی نورې بدل الله درکړي دا طلاقه کوئ اوس موږ علي بن ابي طالب نشو ملامته کولی ولې ځکه چې دا خبره هغه د ډېر محبت ترلاسه کړې ده چې یا رسول الله تاسو ته به تکلیف میلاویږي بس نورې ډېرې دي د دې واقعې نه غټه فایده چې کومه راووته ډېره غټه هغه ده چې د عایشه رضی الله عنها ځان له فضیلت دی او د هغې ځان له مقام دی او دلیل یې دا دی چې الله سبحانه وتعالی د هغې د فضیلت بیانولو دپاره او د هغې د مقام د واضحه کولو دپاره په قرآن کې آیتونه نازل کړو چې هغه په سورة النور کې دي دا دلیل دی د هغې په فضیلت باندې په دې واقعه کې فضیلت د عایشه رضی الله عنها د مور پلار هم ښکاره شو چې څومره اوچت انسانانو څومره ادبناک انسانانو په دې واقعه کې د صفوان رضی الله عنه فضیلت ثابت شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه تقریر کې وی دوی صفوان یادوي او زه خو د هغه سړي په باره کې صرف د خیر نه خبرې نور ما څه شر په هغه کې نه دی لیدلی په دې واقعه کې د علي بن ابي طالب فضیلت ښکاره شو د اسامه بن زید چې هغوی دواړو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشوره واخیسته په دې واقعه کې د سعد بن معاذ رضی الله عنه فضیلت ثابت شو څنګه سعد بن معاذ څه چل کړه پاسېد وی یا رسول الله دا سړی راته وښایه که من کی نو خو دا سر دلته اوس پرې کوم او که په دې بل قوم کی نو به چې به تاسو امر کوئ موږ په هغې باندې به عمل کوو اسید بن حضیر رضی الله عنه هغه فضیلت چې هغه هم د سعد بن معاذ ته خبرې مرسته وکړه د دې واقعې نه دا فایده م راووته چې کله د مسلمانانو په منځ کې جنګ جګړې ته خبره رسي نو بیا خبره بنده کا کوم ځای دا فایده راووته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا خبره نوره ختمه کړه ځکه چې هلته په انصارو کې دننه سعد بن معاذ او سعد بن عباده رضی الله عنهما د دوی په منځ کې خبرې ګرمې شوې وي او نږدې و چې دوی د یو بل سره جنګ کړی وي دې ځای کې دا فایده م راووته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
ګستاخي کول او هغه ته تکلیف رسول که په وینای که په فعلي د دې انسان قتل روا دی. کوم ځای دا فایده راووت؟ سعد بن معاذ څه وویل؟ یا رسول الله که تاسو وایئ چې قتل یې کړم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په دې خبره باندې رد ونه کړو چې نه قتل یې روا نه دی. یعنې که دا کار د ده خبره ناروا وی که نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د دې لپاره چې خلکو ته به روا او ناروا خبر هغه خو چې دا کار روا دی او دا ناروا دی. سبحان الله. د دې واقعې نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناشنا اخلاق راښکاره شو. په دې ټوله واقعه کې یو میاشت پکې تېره شوه، هغه پکې د سره څه خبره کړې نه ده. څومره اوچت انسان. بعض روایتونو کې دا راځي وایي صرف دا خبره یې کړې ده بس، بدقه یو خبره ته ثابته ده په دې یو میاشت کې. وایي والله ما قیل لنا هذا في الجاهلیه فكيف بعد ان اعزنا الله بالاسلام. وی مونږ خو د جاهلیت په وخت کې چې دا کارونه نه دي کړي، نو اوس به څنګه وکړو؟ او د جاهلیت په دور کې وایي چا زما په لوڼو بهتان نه دی لګولی او نه چا زما په ښځه لګولی دی، نو په اسلام کې به څنګه مونږ دا کار وکړو؟ صرف دقه یو خبره ته ثابت ده، نور یو خبره هم هغه نه ده کړې. په دې کې دا خبره هم ثابته شوه چې کله خبره شروع کوي او یو اهمه خبره او مسلمانانو ته بیانې، نو خپله خبره د حمد او د ثنا نه شروع کړه. که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو پیري پکې تقریر کړی دی او خطبه، او هر پیر له خبره د څه نه شروع کړې ده؟ د حمد او د ثنا نه. بلکې کله چې د عایشې رضی الله عنها کور ته راغی، هغې د پلار کور ته راغی، نو هلته هم خبره د حمد او د ثنا نه شروع کړه. دا د مسلمان شان دی. په دې کې دا فایده راووته چې کله د یو انسان نه خطا وشي، نو پکار دا ده چې نږدې الله ته راواپس شي. کوم ځای دا فایده راووته؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشې ته څه ووایي؟ وی عایشې انسان کمزور دی، نو توبه وباسه. که داسې څه خبره وي نو بیا توبه وباسه او الله توبه قبلوي، د توبه ویستونکي. زما ستا دپاره درس او عبرت دی چې کوم ځای کې د نم څه خطا وشي او انسان خو د ګناهونو ګوډی دی او د خطاګانو ګوډی دی، نه که چېرته د نم څه خطا وشي نو لنډ بیا واپس راګرځه او توبه وباسه، او الله سبحانه تعالی د توبه ویستونکي توبه قبلوي. بلکې الله هر ګناه په توبه معاف کوي. تاسو ته ګوره دا خبره معلومه ده چې الله شرک هم په توبه ویستو سره معاف کوي، حالانکې د شرک نه غټه ګناه بل نشته، الله دا معاف کوي. تاسو هم توبه وباسئ. که چېرته څه ګناه دې نه واقع شي نو زر الله ته واپس کېږه، الله به ستا توبه قبلوي. او دویمه ده چې دا ګناه به دله په زړه اثر نه کوي، ځکه کله دا ګناهونه زاړه شي که نه زاړه شي او ته توبې نه وباسي، نو دا ګناهونه بیا په دې زړه باندې داغ جوړوي، او چې کله دا داغ په دې زړه باندې جوړ شي که نه، نو بیا د دې ګناهونو نه واپس کېده څه شي؟ هغه بیا ګران شي. او چې کله انسان لنډ را واپس کېږي نو بیا ورته خبره اساني، ځکه چې هلته په زړه باندې دغه داغ جوړېدو ته نه پرېږدي. الله سبحانه تعالی زموږ ټول ګناهونه معاف کړي، او الله سبحانه تعالی موږ له توفیق د توبې راکړي. د دې نه دا فایده م راووته او دا واقعیت م دا عبرت او درس زموږ دپاره ډېر ناشنا چې د صبر آخرنی انجام هغه ډېر ښایسته وي. د صبر آخرنی انجام څه وي؟ ډېر ښایسته وي. عایشه رضی الله عنها یو میاشت په تکلیف کې وه، خو چې کله هغې صبر وکړو، الله سبحانه وتعالی څومره اوچت نعمت هغې له ورکړو چې قرآن کې د هغې صفایي بیانه کړه. دې واقعه کې یو فایده دا ده چې مشرانو ته د خبرې موقع به مخکې ورکړې. د کوم ځای دا فایده راووته؟ عایشې رضی الله عنها خپل پلار ته څه وویل؟ وی اجب رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما قال. پلاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم له جواب ورکړه. د دې څه وویل؟ په خپله ونې وي چې مشران ناست دي، مشرانو به قدر او احترام کوي. نو دا یو نیم دې ته نه ګوري چې په دې بیټک کې مجلس کې عالم دی، سپین ږیری دی، مشر دی، خو خپله قصه به بیانوي. دا بېادبي دی د مشرانو. د دې واقعې نه دا فایده م راووته چې
الله سبحانه وتعالی چاله یو نعمت ورکي نو په دې باندې هغه له زیری ورکول دا غوره طریقه ده. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیری ورکو چاله عایشه رضی الله عنها. په دې کې دا فایده مروته چې کله مؤمن له زیری ورکي نو چې هغې سره مسکی او خوشحاله. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله عایشه رضی الله عنها ته دا خبره بیانوله چې اما الله فقد برأکی، نو د هغې سره څه مسکی او خوشحاله. په دې کې دا فایده مروته چې یو زنانه ځان نازبینولی شي په خپل خاوند باندې او په خپل مور پلار باندې. زنانه ګوره الله جوړه کړې دي چې نازبینه ورته کېده، نو بیا یو نیمه غریبه دي شي په قسمت دي چې سړی ورسي چې هغه که دا ورته دي چې د ناز او دا خبرې کوي او د ورکه شوي ځان یې ماشومه جوړه کړې ده. خو دا اوس د ماشومانو خبرې نه دي، هغه د هغې ناز او ادا ده، دا نرمې خبرې چې کوي، پستې خبرې چې کوي. اوس کله به داسې چې اوس به تاسو وایي چې دی څه وایي، خو پرېږدي تفصیل وکړو. کله داسې وشي لکه اوس یو زنانه ده او چټوی راغستی ده، په هغې سټه کوي، معمولي ده ګوته ولګېده، بیا دې خاوند ته وایي ګوته مې خوږ شو. دی چې هوښیار خاوند یې د پته چې دا اوس ځان نازبینوي او دا د مینې محبته خبرې او زه خبر شي او زه خیر دی ما ته به دې وختي ویله چې په دې بلا واوړي هغه ته وایي زمونږ هغه په چړو پرې شوي مونږ څه ونه زمونږ ماتې شوي په مزدورو مسافرو کې مونږ څه ونه وي او ستا د معمولي په چټو وټکېږي نو ته ماته نیولې د خیرات. نو ښځې ځان نازبینوي. لکه اوس ګوره دې کې چې کله عایشه رضی الله عنها ته ابوبکر صدیق او مور یې وي پاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکریا ادا کړه، څه یې وویل؟ نه ادا کوم، زه شکریا د الله ادا کوم. ته ځان نازبینوي چې یو میاشت شو وګوره د زما سره داسې تعلقات ځان یې خفه کړو. نو ښځې ځان نازبینوي د خاوند په مخ کې او دغه شان د مور پلار په مخ کې ځکه جنۍ کمزوري. اوس هلک ځان نشي نازبینولی، هلک په چا ځان نازبینوي؟ هلک پورې خون هم نه کوي د ناز او ادا د قیسې او د پستې ده. اوس یو سړی لګي ښځې ته چې دی دا قسمه خبرې کوي، سړی پرې ښه ښکاري؟ نه، سړی په داسې خوی باندې چې په هغې کې د پستې مستې نه وي او په دې ناز او اداګانو باندې سړی بد ښکاري. د سړي ځان له خوی دی او د سړي د زنانه هغه ځان له خوی دی. د دې نه دا فایده مروته چې پړي له څومره زور ورکې او څومره زورلی کېږي نو دومره زر شلېږي. دې څه مطلب شو؟ څومره سخته چې ډېرېږي نو دومره زر راحته راځي. او تاسو ټولو ته د زړه د کومې نه دا نصیحت کوم، هر چا باندې چې څه مصیبت او غم هم دی انشاءالله زر به د غم د پړي او د مصیبت د پړي او رسۍ به وشلېږي انشاءالله، او ډېر زر به په دې تیاره پسې رڼا راځي. او دا زمونږ د رب لوز دی موږ سره، ان مع العسر یسرا، یقینا په سخته پسې راحت راځي. ډېر یعنی د دې نه غټه سخته به څه چې په یو زنانه باندې بهتان ولګي د هغې د عزت په باره کې او یو میاشته پورې خبرې چلیږي او بیا هغه راحت راشي. او څه ناشنا راحت راغله نو په قرآن کې ایتونه رالو چې دا زنانه پاکه ده. نو تاسو صبر کوئ، الله به د هر مشکل ته استا آسان کړي. که په چا قرضه ده، که څوک بیمار دی، که څوک خفه دی، که څوک کلي ته تله غواړي، که څوک واده کول غواړي، که څوک هر څه کول غواړي او هغه ته مشکلي، الله به د هر څه آسان کړي. خو په عرش والا باندې یو مضبوط یقین ساتئ، مضبوط یقین. او ما تاسو ته حدیث اوس پیری بیان کړی، حدیث قدسی دی. الله وی زه د بنده سره هغه څه کومه چې څه په ما باندې ګمان شي. دې ناشنا حدیث دی ګورئ. ښه که په الله دې ګمان کوو که نه چې دا نه کېږي، په رښتیا نه کېږي. او که دا دې زړه کې وه چې نه زما سره خو زما رب دی دا هر څه به برابر کړي، والله العظیم چې ډېر زر به د هر څه برابر کړي، دا سختې به ختمې شي. دا غټه فایده د دې واقعې نه راووت چې په عایشه رضی الله عنها باندې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هم سخته وه. ځکه چې ما ته اوس څه ووایي که نه په تېر شوي درس کې چې د دې خبرو مبارکه خو سړی لیونی کېږي.
خو څنګه ناشنا راحت الله راوست. الله دې زمونږ د مصیبتونه او غمونه دې الله ټول ختم کړي. په دې کې دا فایده راووته چې خپل غم او مصیبت او چې څه مشکل دی دا ټول حواله که چاته؟ الله ته. ته عایشه رضی الله عنها چې کله غایت وي چې یعقوب علیه السلام کله چې یوسف علیه السلام ته ورک شو نو څه ووي؟ فصبر جمیل والله المستعان. زه مرسته غواړم وي د چا نه؟ د الله نه. خپله خبره ټول الله ته حواله کړه او چې الله ته دې حواله کړه که نه چېرته به دې ضایع نه کړي، چېرته به دې هم ضایع نه کړي. خو مونږ کې مشکل دا دی چې الله ته خپل امور او خپلې مسلې نه حواله کوو. ابراهیم علیه السلام لاړ او د مکې په هغه شړه ځمکه باندې خپله ښځه پرېښوده او هغه ماشوم یې پرېښودی چې هغه لا په دغه ټیم کې پیس کړي، خو حواله یې کړو چا ته؟ الله ته حواله کړو. چې راغی نو اسماعیل علیه السلام ځوان شوی و، صرف ځوان شوی نه واده یې هم کړی و. داسې الله د هغوی حفاظت وکړو. دغه شان چې کله تاسو حواله کوئ خپل هغه بچي او ښځې او هغه مور پلار چې هغه ستاسو په انتظار کې ناست دي په ملک کې او تاسو یې حواله کوئ الله ته، رب العالمین به چېرته هم نه ضایع کوي، چېرته به هم نه ضایع کوي. خو چې تاسو مضبوط یقین وساتئ په خپل رب باندې. الله دې زمونږ د بچو، زمونږ د زنانو او زمونږ د مشرانو او کشرانو دې الله حفاظت وکړي. په دې کې دا فایده م راووته که څوک د سره بد وکړي. زمونږ ګورې د بعضو په پښتو کې دا دي چې څوک د سره بد وکړي نو ته به ورسره څه کوې؟ بد به کوې. خو د دې واقعي نه یو فایده راووته چې څوک د سره بد وکړي ته به ورسره ښه کوې. کوم ځای نه؟ مستح ابوبکر صدیق رضی الله عنه د لور په دې مسله کې خبرې هغه هم کړې وي. ابي خرچه بنده کړه، الله ایتونه نازل کړو، به خرچه شروع کړه. د هغه د طرف نه بد شي، خو د ابوبکر صدیق طرف نه څه شو؟ ښه شو. درته وایم د بدو په مقابله کې چې بد کوې نو کله به بد ختمېږي، بیا خو بد نه ختمېږي که نه. تا بد وکړو زه م کوم، ما وکړو هغه هم کوي، هغه چې وکړو بل هم کوي، هغه وکړو بل کوي. دا بد به اخر زما او ستا د معاشرې نه ختمېږي کله. خو چې کله هغه بد وکړي او زه ښه کوم او زه بد وکړم او ته ښه کوې نو هغه بد ودرېدو، هغې ته یو دیوال ووالی شو. او زه ته دا ووایم چې د دې نه غټ بد نشتي چې یو سړی ستا د لور په باره کې خبره وکړي او ته بیا هم راولګې هغه معاف کړې او صرف یې معاف نه کړې خرچه پې هم کړې. دا څومره اوچت مقام دی، څومره اوچته مرتبه ده. په دې کې دا فایده م راووته چې یو سړی قسم وخوري او د خیر یو کار یاد کړي چې دا به نه کومه نو لازم به دا قسم ماتوي، د دې به کفاره ورکوي او د خیر دا کار به کوي. د کوم ځای دا فایده راووته؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه قسم وخوړو وایي زه به خرچه نه کومه، حالانکه مستح غریب دی. الله ورته ویل نه، قسم هغه مات کړو، قسم کفاره. دې ځکه قسم ماتول واجب دي. ولې واجب دي؟ ځکه چې د خیر د نه کولو قسم خوړلی، دا قسم به لازم ماتې، کفاره به ورکړي او خیر ته به واپس شي. په دې کې دا فایده م راووته چې څوک هم د عایشه رضی الله عنها په پاکوالي او د هغې په براعت کې شک کوي نو دا سړی څه دی؟ دا کافر دی. الله وایي پاکه ده، نو چې اوس یو سړی بیا هم شک کوي نو خو مطلب دی چې الله په خبره کې شک کوي، چې الله په خبره کې شک کوي نو کافر شو. د دې واقعې نه یو دا فایده م راووته چې په ځان کې به عاجزي راولي، ځان به کمزوری ګڼي. کوم ځای دا مسله راووته؟ عایشه رضی الله عنها وایي زما دا ګمان نه و، ځکه چې زه کمزوري زنانه یم چې الله به زما په باره کې ایتونه نازل کړي، ځان به همیشه کمزوری ګڼي. او کم سړی چې وما تواضع احد لله الا رفعه، او هر چا چې د الله دپاره ځان کمزوری ګڼلی دی او په ځان کې عاجزي راوستې وه، رب العالمین د هغه شان او مرتبه اوچته کړې ده. په ځان کې د عاجزۍ دا صفت راولئ، تکبر مه کوئ، په بل باندې ځان غوره مه ګڼئ. او که چېرته داسې ټک خطا غونته کې دینداري کوې که نه، نو هغې ته په دې نظر مه ګوره چې یاره زه یو غټ کار کومه. نه، ځان ته به همیشه په کم نظر ګورې؟ ځان ته به همیشه د کمزورتیا په نظر ګورې چې زه کمزوری یم او دا بل زما نه غوره دی. په دې کې دا فایده م راووته
چې زغیبت به نه کوې د مسلمان، او که بل څوک دی مسلمان په حق باندې ګوتې اچوي، د هغه په عزت کې ګوتې وایي، نو ته به هغه بل مسلمان منع کوې. دا نه چې ته به ورسره مجلس ګرمې. الله په دغه ایتونو کې ویلي سورة النور کې وی په کار خو دا وه دغه خلک کوم چې لکه دې کې خبرې کړې وي، دوی چې کله دا خبره اورېدلې وې او دوی ویلی وی چې سبحانک هذا بهتان عظیم، یا الله ته پاکې دا خو ډېر لوی بهتان دی. دوی له نه وه په کار چې په دې کې مزید خبرې کړې وې. دا د مسلمان طریقه ده چې دی په مسلمان پسې خبرې نه کوي، او که چېرته بل مسلمان د مسلمان په عزت کې ګوتې وهي نو دی دغه مسلمان هغه غلی کوي. دا بعض فوایدو څه د پاسه 50 او په دې باندې به اکتفا وکړو. دې سره دا واقعه میاشت بعد دغه امتحان، دغه مصیبت، هغه امتحان، هغه مصیبت چې ما تاسو ته د دې واقعې په اوله کې ویلو چې د مسلمانانو د زړونه یې خوځولي وو، دې سره هغه واقعه بیا ختمه شوه. او مدینه کې چې کوم موسم جوړ شوی، کومه فضا جوړه شوې وه، هغه ختمه شوه. او الله سبحانه وتعالی د منافقانو کوم مشر چې و عبدالله بن ابی بن سلول، هغه د ټولو خلکو په مخ کې وشرمو. عمر بن خطاب رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ماته وی کله چې د عبدالله بن ابی بن سلول دا قوم راغی په هغه پسې او هغه له زورنې ورکولې، مړه خوښه بهتان دي لګولې او پالتو سړی تا ته وګوره خبر خپل قوم پسې الټه شو. عمر بن خطاب رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی عمر خیال دی تا چې په هغه ورځ وی چې ما له اجازت راکړه مړ کوم یې، نه که په هغه ورځ دې مړ کړی وی نو نن دې جاخه جوړه کړې او خلکو بیا نورې ویلي. خو اوس وګوره که ما معمولي خبره مو کړه نو دغه خپل قوم یې مړ کوي، ملامته شو که نه. نو عمر بن خطاب وی رسول صلی الله علیه وسلم ته وی قد والله علمت لامر رسول الله صلی الله علیه وسلم اعظم برکة من امر یا رسول الله، ما ته یقیني پته ولګېده چې ستاسو په امر کې او ستاسو په خبره کې الله ډېر زیات برکت اچولی. هر خبره چې کې به کې سوچ سره او د فکر سره کار کول. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې په دې دا کومې فایدې چې ما ذکر کړو، دا کم درسونه او عبرتونه چې موږ په دې باندې عمل وکړو او په خپل ژوند کې راولو. او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو، دغه شان دی الله موږ او څوک چې دا پروګرام ویني او څوک چې اوري، الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. ان شاء الله پر روان درس کې واقعه د خندق، ناشنا غزا او ناشنا جنگ د مسلمانانو په ژوند کې راغلی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې هغې ته غزوة الخندق ویل کېږي او غزوة الاحزاب ورته ویل کېږي. ان شاء الله د روان درس ته به هغه غزا او د هغې په باره کې چې څه دي هغه به بیانوو. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.